یو صحابي راغی د سرو زرو ګوتمۍ په لاس سره زر د نارینه‌و دپاره استعمالول حرام دي ناجایز دي نبی علیه السلام چې وکتل مخې واړوي کاش چې زما د امت نارینه‌و سره زر نه استعمال خفګان پې ظاهر چې تا ولې دا سره زر استعمال کړي تا ولې د سرو زرو ګوتۍ استعمال کړي اقا صحابي ورغی هغه ګوتۍ یې ارتا وکړه صحابه ورته وی روایلا د نبی علیہ السلام مقصد دا نو خرڅه کا په بل استعمال کې راول صرف مطلب دا چې پلاسوي مو نبی علیہ السلام په ځکه خپش چې پلاسوي مو دې مقصد خدا نه دی چې ته بالکل ارتا وکړه صحابي ورته وی په دې یو ځل امام الانبیاء د خفګان اثرات مې په مخ لیدلي دي زندگی بر بزدی گوتی تلاس نکم پدی امام الانبیاء خپش مای په مخ کې د خفګان اثرات مې بیان دي توي ښا یو صحابي شاهي دربار ته تله او ټول بادشاہان ناس نو ډوډۍ یې خوړله نو نوڼۍ تینا ارتا وشوله چې کله نوڼۍ تان ارتا وشي هغه پاکوي نو دا به دوباره رالی خوري به ګندۍ به یې مه خوره نو هغې صحابي نوڼۍ تلاس خو ټول بادشاہان ناس نو یو ورته وی داسې مه کوه دا د شاهانو دربار دی دې کې دا ډېر بد خوی ګڼل شي چې سړی ډوډۍ رواني صحابي ورته وی اترک سنت حبیبي لهؤلاء الحمقه زه د دې بېوقوفانو د وجې نه د نبی علیه السلام سنت پرېږدم زه د دې بېوقوفانو د وجې نه د امام الانبیا سنت پرېږدم نو مونږ هم مینه ده دا مینه ده چې فرض مونځ وشي او ټول سنت پرېږدي او د جومات نه وځي دا مینه ده دا ته په نبی علیه السلام مینې هغه وایي صرف ومېلې چې د کدو ټانګرې پسې نوڼۍ ګرځوله د مرګه پورې مې کدو سره مینه کړې ځکه چې دا د نبی علیه السلام او مونږ به د جمعې فرض مونځ وکړو سنت په پرېږدو وبدانو دا خو سنت دي نو دا سنت د چا دي هو دا سنت د چا دي دا چا کړي دي د چا مخې له به ورځي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حجر اسود ته ودرېد مینه د صحابه وخه دسی حجر اسود کانی ته مخامخ شو وی اے حجر اسوده زما عقیده ده چې ته یو کاڼې نه چاته نفع ورکولی شي نه چاته ضرر ورکولی شي دا مې عقیده ده ته چاله خیر نشي ورکولی خو کوم ما نبی علیه السلام نه وی لیدلی چې ته ښکل کړی وې نو ما به نه وي ښکل کړی خو اے حجر اسوده ما امام الانبیاء لیدی او چې ته ښکل کړی وې او دا شونډې در باندې لګولې راغې پې خولۍ پې ولګوله ښکلې کوي ځکه دې ښکلوم چې امام الانبیاء ښکل کړی ښه مینه دې ته وایي مینه دې ته وایي نو موږ وایو زمونږ مینه ده سنت نه کوو په مخ ګیرې نه راولو دا مینه ده د نبی علیه السلام سره